محترمانو لیدونکو سلامونه. د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست. د خبرونو سرټکي. د نړیوال بانک نوی راپور افغانستان د نړۍ په شپږو ډېرو بېوزلو هېوادونو کې شامل دی. د طالبانو له لوري د ملکیانو وژنه دغې ډلې په تخار کې یو ځوان په ډزه ووژل. تېرې څو میاشتې په افغانستان کې د نس ناستې له کبله 80 کسان مړه شوي دي. د پښتنو قومونو ستره جرګه د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې د پاکستان پوځ او وسلوالې ډلې دې له خیبر پښتونخوا ووځي. او په کلیفورنیا کې د ټرمپ د کمپاین یوې غونډې ته نږدې یو وسلوال نیول شوی دی. بشپړ خبرونه. نړیوال بانک اعلان کړی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د نړۍ په شپږو ډېرو بېوزلو هېوادونو کې شامل دی. ټویټر د دوشنبې ورځ د نړیوال بانک د نوي راپور په حواله لیکلي چې تر ټولو کم عاید لرونکي هېوادونه د افریقا په سویلي صحرا کې له ایتوپیا نیولې تر چاد او کانګو پورې دي. د راپور پر بنسټ افغانستان او یمن هم په دغه نوملړ کې شامل دي. د نړیوال بانک د راپور له مخې د نړۍ شاوخوا 40% بېوزله خلک په دې هېوادونو کې ژوند کوي. دغه بنسټ زیاتوي چې په بېوزلو هېوادونو کې د کورنیو کلنی عاید $1145 اټکل شوي دي. د معلوماتو له مخې دا هېوادونه له 2006 کال راهیسې پوره وړي او له طبیعي پلوه زیانمن شوي دي. نړیوال بانک په بېوزلو هېوادونو کې اوسنی وضعیت د کوویډ-19 ویروس د خپرېدو وخت په پرتله ډېر ناوړه بللی دی. ټاکل شوي چې څو ورځې وروسته په واشنګټن کې د نړیوالې پراختیایي ټولنې لخوا د بېوزلۍ ریښو د له منځه وړلو او له بېوزلو هېوادونو سره د $100 میلیارډ مرستې د راټولونې په موخه سره غونډه جوړه شي. د یادونې ده چې د نړیوالې پراختیایي ټولنې د اړتیا وړ بودیجه په هرو 3 کلونو کې د نړیوال بانک د غړو هېوادونو لخوا ورکول کیږي. دغه بنسټ په 2021 کال کې شاوخوا $93 میلیارډ بېوزلو هېوادونو ته د مرستې رسونې په موخه راټولې کړې وي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو بیا ځل واکمنېدو وروسته د هېوادوالو پر وړاندې د دغې ډلې د محدودیتونو او د نړیوالو مرستو د کمښت له کبله په هېواد کې د کورنیو اقتصاد سخته ضربه لیدلې ده. د تخار سیمه ییزې سرچینې وایي طالبانو یو ځوان تر لفظي شخړې وروسته په ډزه وویشتی چې په ترڅ کې هغه ژوند بایللی دی. سرچینو اشته صبح ورځپاڼې ته منلې چې دا پیښه د یکشنبې ورځ ماښام مهال د تخار په مرکز طالقان ښار کې رامنځته شوې ده. د معلوماتو پر بنسټ دا ځوان حسیب الله نومېده او د طالبانو تر وهلو ټکولو وروسته د خلکو د سترګو په وړاندې وژل شوی دی. نوموړی ځوان د طالقان ښار اوسېدونکی و او د استوګنې په یوې ودانۍ کې د خدماتي کارکوونکي په توګه کار کاوه. د تخار طالب سیمه ییزو مسؤلانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې د دغې ډلې جنګیالیو په تېرو 3 کلونو کې د بېلابېلو تورونو په نوم ګڼ شمېر هېوادوال وژلي دي. طالبانو څو ورځې مخکې په فراه کې هم یو سړی د دغې ډلې په پلټن ځای کې د نه درېدو له کبله په ډزو وواژه. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې لږ تر لږه 145,555 کسان د نس ناستې پر ناروغۍ اخته شوي دي. نوموړي بنسټ د دوشنبې ورځ په خپلو نیز خپاره شوي راپور کې لیکلي چې له دې ډلې 80 کسانو ژوند بایللی دی. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړې چې پر دې ناروغۍ د اخته کسانو 55.3% تر 5 کلونو کم عمره ماشومان او 49.6% یې ښځې وي. د راپور پر بنسټ دا شمېر کسانو په 346 ولسوالیو کې د نس ناستې پر ناروغۍ اخته شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې یوازې د روان کال د سپټمبر له 9 څخه د اکتوبر تر 6 د دغې ناروغۍ له کبله له 5 کلونو کم 3 ماشومانو ژوند بایللی دی. په مړي شویو ماشومانو کې 2 نجونې وې. همداراز دې موده کې په 109 ولسوالیو کې 3228 نور کسان پر نس ناستې ناروغۍ اخته شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په هېواد کې د نس ناستې پیښې د تیرو میاشتو په پرتله 11.7% کمې شوي دي.
یاد نړیوال سازمان څرګندوي چې د پکتیا، نیمروز، لوګر او کابل ولایتونو اوسیدونکي پر دې ناروغۍ ډېر اخته دي. دا ناروغي ډېری وخت د ککړتیا او ناپاکۍ له کبله رامنځته کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د پښتنو قومونو ترمنځ د یوې سترې جرګې له جوړېدو وروسته دغه غورځنګ په یو څو ماده ییز پرېکړه لیک کې د پاکستان پوځ او وسله والو ډلو ته له خیبر پښتونخوا د وتلو 2 میاشتې وخت ورکړی دی. نوموړي غورځنګ دا پرېکړه لیک د یکشنبې ورځ خپور کړی او خبرداری یې ورکړی چې که تر ټاکل شوې نیټې پورې پوځ او وسله والې ډلې له خیبر پښتونخوا ونه وځي، دغه غورځنګ به یې د ایستلو پرېکړه وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ فرضي کرښه غیر رسمي بللې او زیاته کړې ده چې دا پوله د افغان پښتنو پر وړاندې د ننګونې لامل شوی دی. همداراز د پرېکړه لیک په یوې برخه کې له طالبانو غوښتل شوي چې د افغان ښځو او نجونو له حقونو دې سرغړونه نه کوي او د هغوی پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو ځوانانو لښکر جوړول، د دغه غورځنګ پر غړو د بندیزونو لرې کول، د پاکستان په نورو ایالتونو کې له دوی سره د تبعیضي چلند مخنیوی او د دغه هیواد په اساسي قانون کې د پوځ نه لاسوهنه د اسلام آباد د پښتون ژغورنې غورځنګ څو نورې مهمې غوښتنې دي. پاکستاني چارواکو تر اوسه د پښتون ژغورنې غورځنګ دې غوښتنو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. څو ورځې مخکې د پاکستان دولت د دغه غورځنګ فعالیتونه ناقانونه اعلان کړي وو. دا غوښتنې په داسې حال کې کیږي چې د خیبر پښتونخوا د TTP وسله والو د پراخ حضور شاهد دی. د کالیفورنیا پولیسو د دغه ایالت په ریورسایډ سیمه کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند نماینده د ډونالډ ټرمپ د ټاکنیز کمپاین غونډې ته نږدې د یو ناپېژاند وسله وال د نیولو خبر ورکړی دی. د ABC نیوز د راپور پر بنسټ د امریکا کشفي غړو د یکشنبې ورځ اعلان کړی چې د پیښې د خوندیتوب پر عملیاتو اغیزه نه ده کړې او ټرمپ په خطر کې نه دی. د راپور له مخې دا 40 کلن سړی وام میلر نومیږي او په لاس ویګاس کې ژوند کوي. دا کس د ټرمپ ټاکنیزې غونډې ته څیرمه د وسلې لرلو په تور نیول شوی دی. سیمه ییزو پولیسو له هغه څخه څو جعلي پاسپورټونه هم ترلاسه کړي دي. د کالیفورنیا پولیسو ویلي چې له شکمن کس سره هیڅ داسې شواهد نشته چې پر ټرمپ د برید ګواښ وښیي. ورته مهال د ریورسایډ پولیسو مشر چاد بیانکو ویلي چې د نیول شوي کس د موټر پلیټ جعلي دی او په مستعارو نومونو یې له هغه څخه د موټر چلونې څو جوازونه هم ترلاسه کړي دي. د بیانکو په اند پولیسو د میلر په نیولو سره د وژنې یوه هڅه شنډه کړې ده. یادونه ده چې دا د ټرمپ د وژنې 3مه هڅه ده. پر دې روان کال پر جولای میاشت کې هم برید وشو چې د غوږ په برخه کې زیانمن شو. د سپټامبر په میاشت کې هم د متحده ایالاتو کشفي غړو په فلوریډا کې د ګالف ډګر ته نږدې یو سړی د ټرمپ د وژنې په تور نیولی و. قدرمنو لیدونکو، دا و د دې مهال مهم خبرونه. له ملتیا مو مننه.